السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه مسلمانانو ورونو، د سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم زوکړه، د دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پیلانو د واقعې څخه 50 یا 55 ورځې وروسته د ربیع الاول په 8 تاریخ د دوشنبې په ورځ د اپریل مطابق اپریل سنه 1570 عیسوي په مکه مکرمه کې د صبح صادق پر وخت د ابو طالب په کور کې پیدا سو. د پیلانو د واقعې څخه هغه مشهوره واقعه ده کوم چې په هغه کې د ابرهه او د هغه لښکر هغه چش سو، هلاک سولو. د حضور صلی الله علیه وسلم د زوکړې په تاریخ کې اختلاف دی، خو مشهور قول دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په 12 د ربیع الاول پیدا سو، لیکن د جمهورو محدثینو او مؤرخینو په نزد غوره او بهتره قول دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په 8 د ربیع الاول پیدا سو. او د عبدالله بن عباس او جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنهما څخه هم دا نقل دی، او همدا قول علامه قطب الدین قسطلانی غوره کړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوکړه د ربیع الاول په میاشت کې یقیني ده، چې په دغه میاشت کې یقیني داسې ده چې د جمهور علماو همدا قول دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په میاشت کې پیدا سو. او علامه ابن جوزی رحمه الله په دې باندې د علماو اجماع او اتفاق را نقل کړی دی. خو ځینې وایي چې سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم په سفر کې، او ځینې وایي په رجب کې، او ځینې بیا وایي په رمضان المبارک کې و دنیا ته سترګې رڼې کړې دي. خو دا ټول ویناګانې چې دي دا او روایتونه چې دي دا کمزوري دي. نو صحیح روایت، مشهور روایت دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په 12 تاریخ د صبح صادق پر وخت ابو طالب په کور کې پیدا سوی دی.